د اذان نه تقریبا 15 دقیقې تېرې شوي موږ اوس روژه ماتوو. په دې کور کې دومره څه نشته چې روژه پرې ماته کړي. زرکۍ چې هم پخه کړي دي؟ وریژې سپینې. ایس مو پخې کړي دي؟ نه پره نه دي پخې. کاکا د وریجو په ځای ویلې بل شی نه راوړی، خو خوند یې ډېر شي نه مړی بیا لاس کسي نه شي وریجې کېږي. کاکا اوس هر شی پر یخه یې ته هر شی پر یخه یې څوک مړی ته نه غواړي. چې ته دې زړه کېږي لورکۍ چې خوند در کوي؟ غوښه خوند در کوي؟ غوښه. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، لاره باندې تېرېدلو دلته دغه ځای نه موږ ته یو کاکا زنګ کړی و، یو چېرته مو کومک او مرسته کوله. ملګري ته مې وویل چې راځه د دوی پوښتنه وکړو، هسې هم روژه ماتی تر کوره نه شو رسولی. دلته اذانونه وشوله، دې کور کې ولاړ یو، خو بدبختانه به ووایم چې په دې کور کې تر اوسه پورې هېڅ د خوراک شی لا شته نه. کاکا راته ویلي وو چې زه په بازار کې مزدوري کوم، یوه ورځ مزدوري وکړم 300 افغانۍ وګټم، هغه 3 ورځې بیا مزدوري نه وي، کور ته یو کیلو وریجه پرې راوړم، بس هغې باندې مونږ ګزاره ده. نو اوس په کور کې ولاړ یم. کاکا وایي چې موږ په کور کې څه نه لرو، وریجې مو په ایښي دي، ناوخته راغلم، لاره کې څه ستونزه وه راته، ناوخته شوم، نو تر اوسه پورې هغه وریجې وایي مونږ ایښي دي چې هغه پخې شي، هغه روژه ماتې پرې وکړو. اذان وشو خو دلته لا د رزق درک نشته. د دې پوښتنه حتما شته له موږ نه به کېږي. خفه یې کړم، وایي دردولم بیا هم دې صحنې. کاکا مې مخ ته ولاړ ده. کاکا څنګه شو، وریجې پخې دي که لا پاتې دي تر اوسه پورې؟ پوتې دي تر اوسه پورې؟ نو ولې ناوخته شوه؟ خو داسې وه چې مرتکل د دې مردخیل کې څه وچ وو، نه مستري وو نه په لاس وو، په ګوتې مې داسې په هغه کې د دې ور وچ وو، هغه نټونه مخلوط کړه. که تاسې د لاسونه وګورئ دا رښتیا هم کار کوي، لاسونه یې داسې دي لکه تیږه. بزرګ کې شي کور کې کاکا؟ بزرګ کې ولا ښه صحیح مستري یم، ولا 1000 روپۍ به په ښي لاس راکړې 4 بجې. اوس په 100 روپۍ او وزم نشته کار، تیږه خاخته تبوک د هر شي استاد یم. ښه، دغه موټرسایکل دې شوی و درپسې؟ دغه هغه یې زنځیر یې ختلی و موټرسایکل داسې. نو په دا خاطر نه تاسې کور ته رسیدګي ونه شوه کړلی، هغه وریجې چې کومې وړلې 1 کیلو هغه پاتې شوې. اوس په کور کې هېڅ هم نشته کاکا؟ نه بس اذان هم وشو، ماښام اذان وشو. اذان وشو. کاکا د ګاونډیانو څوک کمک نه کوي؟ نه ګاونډیان نشته، د دولو مسیالون دي، د ګاونډیان خپله یایي چې مې په غذاب کا کړي، کوي یا خدای ته یایي چې مې خپله په غذاب کا کړي. نه راکه سام د دروغ مې ډېر بد شي، خپل وطن نه خو تاسې خپل وطن دی، خو چې نشته څه کې داسې وسولګری نه یم، بېغیرته نه یم، داسې ملنګ نه یم، خو دا کار ته لاړ شم، کاروبار نه لرم، کار نشته. کاکا څوک کمک نه دی کوي؟ نه ولا تر اوسه نه دی درته شوی؟ هېڅ کومک، هېڅوک یې تو د حال پوښتنې نه ده کړې؟ نه هېڅ کومک، ځکه چې خو چې سړیا ولري دا د یوه کومک هېڅ راشي، تمیره ولري داسې پوسیه لاله شي، چرګ هم لاله شي. زه چې قسم درته کوم چې ما داسې دوی بچی ما داسې چې وده کړي چې زه د ښې شپې بچی زه داسې نه شم راوستی ښې شپې ته. ولې؟ ولې کاکا؟ زه د یوه چرګۍ وس نه لرم چې زه لور پر راولم، چې بدماش وي مالک وي، هغه سړی داسې ډېر ښه نه دی ورته کسي چې جیت شي نه بېغریته شو، د اوسه شو، دا کار ته موجود شو. خدای دې نه کړي. تاسې فکر تاسې هغه غیرتي خلک یې چې په خپلو مټو په خپلو دغه لسو تاسې ګټئ بیا یې خورئ. دا تر ټولو غیرتي انسان دی. کاکا اوس هر شی پر یخه یې ته هر شی پر یخه یې څوک مړی ته نه غواړي؟ قسم دود چې په توندې لرمتیا د شپې د ورځې نشي سړي ونه لري چې په توندې یو شیانه درغوځي. بس خدای نه. قدرمن لیدونکو، بیا هم در یادومه دا خړ پړ خلک نه دي. الله پاک چې موږ تاسو ته جنت راکوي د دوی په ذریعه بیا راکوي. الله پاک چې موږ تاسو ته ښه ورځ راکوي د دوی په ذریعه بیا راکوي، تر څو دوی ته موږ لاس ورکړو، دوی په سخته ورځ کې رجغ کړو، همکاري ورسره وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د اذان نه
تقریبا 15 دقیقې تېرې شوي موږ اوس روژه ماتو. په دې کور کې دومره څه نشته چې روژه پرې ماته کړي. د الله بندګانو په خپل ژوند باندې شکر باسئ. په وطن کې مو داسې خلک شته چې دوی ته یې لاس سپینې اوبه رسېږي او دې باندې دوی روژه ماتوي او دې ته انتظار وي تر څو 1 کیلو وریجه راوړي. کاکا د وریجو په ځای ولې بل شی نه راوړی؟ خو خواب دې ډېر شي نه. دا وریجې یو 15 روپۍ مو وکړې په 45 کیلو روکو دغه دمره داسې شیرو شکل کې جوړ شي یا مړه یا خو بیا لاس کسې نه شي. مړی بیا لاس کسې نه شي وریجې کېږي. خدای 15 روپۍ دا وړې داسې 15 مړۍ در کو دا غوټې 2 نیمې در کو ان د وخت بیا نه تېرېږي. دا دمره یې بشي دمره داسې وریجې شي د لاس کسه وشه دمره داسې بې شپه وشه تېرې شي د پټ شمای دغه. قدرمن لیدونکو کاکا خبره باندې پوه شوم. دې ته زما اوس فکر شو چې وریجې ولې دوی کور ته راوړي. ځکه یې راوړي چې هغې باندې نور مصارف نه کېږي. فقط هغه اوبو کې واچوي بس ډېر یې کې سره خوري. که ډوډۍ راوړي ډوډۍ ته هلته ته غوړي باید ورته ولري، پیاز باید ولري، الوګان باید ولري، بنجان باید ولري، هر څه ولري. دوی ځکه وریجې کور ته راوړي چې دوی ورته دغه شیان نه لري. والله چې ډېر یې خفه کړم ډېر یې ودردولم. نو لا انتظار یې ورته چې د دوی کور کې وریجې پخې شي او تاسو سره یې د حال شریک کوم. ته هغې داسې مه ځایرنه چې د دوی څه چې پخه کړي وي هغه درته ږدمه د دې کورنۍ نن هغه حال تاسو شریک کوم چې دوی باندې څه تېرېږي. زرکۍ چې هم پخه کړي دي وریجې سپینې سپینې وریجې هم پخې کړي دي. پر شامي مو چې خوړلې دي پر شامه دغه سپینې وریجې رژاموت هم سپینې وریجې یس مو پخې کړي دي. نه پرې نه دي پخې ولې اسې سرګې نه دي پخې شوي تر اوسه پورې. نو وخت یې وریجې راوړئ که سرګې پلور دی؟ نو وخت یې راوړئ. ولې؟ په بازار کې مزدوري نشته نه پاسه ګرځي. پاسې ګرځي چې ته د زړه کېږي لورکۍ چې خوند درکوي؟ غوښه خوند درکوي؟ غوښه یې قدرمن لیدونکو د خورکۍ کې به وریجې څه زړه ووایي چې دې شنه سره لیدلي نه دي، دې غوښې لیدلي نه دي. دا پې خبره هم نه ده چې غوښې څه ته وایي، الوګان څه ته وایي، وریجې څه ته وایي. ځکه چې کاکا خلکو نه څه غواړې تو دا مهال ډېر خال د کسي خو خلک نه دا غواړم چې چا واس وي څومره طاقت خدای ورکړی وي واست هغه طاقت مطابق دا خورونه غریبانو سره د کوماکو د دنیا والا په غریب باندې راشي په مړه باندې راشي خو هر سړی خو سیرنده شي ولی فیک شرمیږي فیک داسې وي چې ووایي چې خدای د شرم نه تېر شه ولا زه شرمېدم ولا نوم د خدای دی. خو یې اخري مې داسې ووی چې د وړه خلک قسم چې څه وره خوب د دوخانې کې مې چاندام پکړي قربان چا بیرته وایي چې معاف کا جی صاحب چا بیرته وایي چې معاف کا ماما چای واري په چدرې والا چا پینځګین. قدرمن لیدونکو موږ له دوی نه ځو ځکه شاید دوی د وریجو پخول وخت ونیسي او کاکا د توسې د ذات په خاطر توسې مخنی به انشاءالله پړدی وي نه به برېښی او تر څنګ به انشاءالله توسې غږ هم څوک داسې نه پېژني. دا په دا خاطر نه موږ دا کور کو چې افغانستان کې بیا بعضې ستونزې مشکلات شته سبا ته یو نیم سړی یو بل ته پیغور ورکوي که نه. په دا خاطر نه موږ غواړو چې دا اوس به هم چینج وي او د ده مخنی به څوک پوهېږي هم نه پرده به هم پوهوي. کاکا موږ د نه څو انجینر صاحب والا زړه مې ډېر بد شو ولې چې نه میخ ته وریجې پخې دي نه داسې څو سنه ير خدای دغه خوا کوي که نه توکل په خدای خدای غفور رحیم ده. خدای فهمون ما ته وطن بچي په دې